سلامونه درنو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ باست دی. دوستانو ډېری دوستانو موږ نه دا پوښتنه کوله چې څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې لایف راشو. نو په پاکستان، افغانستان، بعضې ډېری ملکونه اسیا کې چې دي هغې کې تاسو په ټیک ټاک کې لایف نشئ راتلی، خو دې دپاره یو داسې یو طریقه شته دی. که چېرته ستاسو کوم ملګری، دوست، خپلوان په خارج ملکونو کې وي یا د هغې دلته راغلی وي، تاسو سره سیم کارت موجود وي، نو تاسو به لومړی داسې کار وکړئ چې د خپل موبایل نه به د افغانستان یا د پاکستان کې اوسیږئ، خپل سیم کارتونه به ترې ایسته کړئ، د هغې ملک سیم به پکې واچوئ. که هر د اروپایي ملک وي که عربي ملکونو هر څوک ستاسو خپل یا دوست وي، د هغې سیم کارت مو چې کله په موبایل کې کېښوده، نو بیا به تاسو خپل موبایل د وای فای سره کنیکټ کړئ، یا د وای فای سره یا د بل موبایل سره پاسپارټ باندې، ځکه دې کې به هغه سیم به په دې کې نه اچوئ چې د مثال د افغانستان یا د پاکستان یو انټرنیټ پکې وي، بیا تاسو ته لایف اپشن نه راځي. کله مو چې وای فای سره کنیکټ کړئ یا پاسپارټ باندې، بیا به لاړ شئ خپل ټیک ټاک ته او ټیک ټاک به اوپن کړي، هلته به تاسو ته لایف اپشن راغلی وي. که ویډیو مو چېرته خوښه شوې وي مخکې در سره هم شیر کړئ، زموږ فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ، یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دغسې ویډیوګانو دپاره د ښې چارې ښه وخت. الله پامان.